تیر جمعه مم د اولاد او د بچو د تربیت خبره کړې وه. مې درته ویلي چې بله جمعه به هم پکې لږې خبرې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد او د بچو د تربیت ډېر زور ورکړی، ځکه چې د مسلمان معاشره د دې بچو نه جوړېږي. دا بچی ظلمی شي، دا بچی بیا بوډاګان شي او دا بچی مړه شي. نو دا چې څومره تاسو ته ماشومان ښکاري، واړه ښکاري او دا رواني کې یو منډې ترړې وای، د دې بچو نه معاشره جوړېږي، دې نه سفر هم جوړېږي، دې چې لوی شي، دې لوی شي د نه وزیر اعظم هم جوړېږي. دا ماشوم چې لوی شو د نه د اسمبلۍ ممبر هم جوړېږي، دې چې لوی شو د نه جرنیل هم جوړېږي، د نه سیکرټري هم جوړېږي، د نه بابو هم جوړېږي، د نه زمیندار هم جوړېږي، د نه کارخانهدار هم جوړېږي، او د دې ماشوم نه تاجر هم جوړېږي، د نه عالم هم جوړېږي، د نه صالح او دیندار هم جوړېږي، د نه منځګزار هم جوړېږي، د نه لوپر او بدعمل او نشی او کافر هم جوړېږي او مسلمان هم ته جوړېږي. نو دې ماشوم باندې حضور پاک فرمائی محنتو کے او دا صالحان جوړ کے، او صحابہ هم دقه سے کړي دي، حضور پاک هم دغه سے کړي دي. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حدیث تی اوږد حدیث تے په بخاری شریف کې، بخاری شریف کې ګران حدیث هم دی، اوږد هم دی. باب برکت الغازی فی ماله و ولده. هغه کې یو رکوټه غوندې ټکې دی، د دې یو زوی دی حضرت عروه رضی الله عنه، دا د بی بی عائشې صدیقې خاص شاګرد دی. نو دې ځان سره جهاد ته بوتلی، او دا حضرت عروه چې جهاد ته بوته نو په اس ته پاسه کېنه، ماشوم دی پټې، او یو صحابی له اس ورک وی دا اسال تلری او درو د ما د ازوی په پسوري. ماشومان حالان کې نبی علیہ السلام منع کړی دی jihad لبه نه بوتلل، چې کم به 15 کالو ته ورسید ابه jihad د بوته، او چې د 15 نه بکمو نه به بوته. غزوه بدر کې بعض ماشومان او شوق کوغه واپس کړل، په غزوه احد کې بعض ماشومان او شوق کو، حضور پاک بوي چې نه د 15 کالو نه عمر کمې دی نه دی، او د بیا د خپل بچی ځان سره بوتلې دی او په اسې کې نه ولې دی. ګوره د مخ کې نه وته د اس تربیت خی، دا ماشوم دی. او بل صحابي ته وایي وی دا اس اونې چې دی خوا د نرانه شي، دا ولې د مخ کې نه پویو چې دا صحابه ویني چې دا جهاد کوي، چې دا صحابه ویني چې دا دشمن سره جنگ کوي، چې دا صحابه ویني چې دی توري څنګه چلای، دی په غشو څنګه گزار کوي، او د زړه کې ډاډوالی پیدا شي، چې د زړه نه کمزورتیا وځي، او د زړه نه سستی وځي، او د زړه نه بزدلي وځي. چا چې چرګوټي نه حلال کړي نو نه شي حلالولی، خو چې چا مخ کې څوک حلالوي نو د ده په وړه څه چل کېږي چې دا وینه څنګه توی شوه، خو چې یو ځل دوی حلال کړي نو بیا زړه ډاډ شي، مضبوط شي، ړه والا ډاډ کوي چې بچې ودرېږه، ماشوم لا جهاد در باندې فرض نه دی. خو دقسې مونږ ته ګوره ګورې چې کله بالغ شو نو دا چل به کوي چې دا کم چل صحابه کرام کوي. هغه عروه نه خدای دومره لوی سړی جوړ کړ چې زمونږ په بخاري شریف، ترمذي شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، مسلم شریف، ابن ماجه شریف، او تر دې حد پورې چې څومره د حدیثو کتابونو کې دي، په دې ټولو کې د احادیثو لوی استاد دی خدای جوړ. او د چا شاګرد د بی بی عائشې صدیقې د زیات تر روایات د عائشې صدیقې نه نقل دي، ځکه هغه د مور خور و ترورې وه، د کور دننه حالات هم د عائشې صدیقې نه نقل کوي، ځکه خپله ترورې نه د مور خورې ده. نو خدای ته لوی محدث او عالم جوړ کړ، او خدای ته لوی مجاهد جوړ کړ د زمانې، او عظیم شخصیت ته خدای جوړ کړ. پلار د ځان نه دی جدا کړی،
یو بل بی بی د بی بی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرت عمر سے په زمانہ کې جهاد او د قادسیه او دی بی بی سلور زامن دی بالغان د ځان ته مخامخ کېنو بچی وی تاسو سره یو څه خبرې کوم وای مور وی تاسو ته پته را چې تاسو پلار مړ شو نو ما بل خاوندونه که حالانکه عربو کې به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو چې عدت به د ښځې پوره شو فوراً به بل خاوند که دام پکې نه و چې د سړي یوه ښځه ده او که دوه دي که درې دي څلور ښځې به کول او دام پکې نه وه چې دا ښځې خاوند مړ شو دا به څوک نه کوي نه چې خاوند به مړ شو په ګاونډ کې به بل چا په نکاح واخېست اس بات بم د دې نو چې وایي دا خو زما د ورور ښځه وه نو دا په دې ګاونډ کې بل چا ولې په نکاح واخېست شریعت کې هم د دې څه پابندي نشته نو دې خنسا رضی الله تعالی عنه خپلو زامنو ته وی ګوره په ما پابندي د شریعت نه وه ځوانه کونډه شم ځوانه خاوند مې مړ شو لیکن ما بل خاوند ونه که او ستاسو دپاره مې سر سپین که او حضور پاک فرمایي چې کمې ښځې د بچو د تربیت دپاره دویم خاوند ونه که او سر یې سپین که دې له به خدای جنت ورکوي دا جنتی ښځه جنت کې اعلی قسم جنت به الله ورکړي وی ستاسو دپاره ما سر سپین که او ما بل خاوند ونه که حالانکه چې څنګه د سړي د واده ضرورت یې د ښځې د خاوند ضرورت یې د سړي جون بې د ښځې نه تېرېږي نو د ښځې جون هم بې د سړي نه تېرېږي الله قرآن شریف کې وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو ښځې او خاوند د یو بل جامه یې د سړي د جامې نه بغیر ګزاره نه کېږي او نه د ښځې بغیر د جامې نه ګزاره کېږي سخت ضرورت یو بل وی تاسو له ما سر سپین که او ما بل خاوندونه که دا منې وی امور وی خدا تپوس تنه کوم چې ستاسو د پلار او ستاسو د ماماګانو په جامه ما داغ غورځولی دی وی نه مورې داسې جون مې تیر که چې تاسو له سبا څوک پیغور در نه کړي داسې جون مې تیر که چې ستا د پلارونو ترونو له څوک پیغور ور نه کړي چې اروندار د څنګه او داسې جون مې تیر که چې ستاسو ماماګانو له څوک پیغور ور نه کړي چې هغه خورم څنګه ده څنګه دا خبره ټیک ده که نه بلکل مورې ډېر د پردې جون دې تیر که او دریم نمبر څه دي بچې ستاسو تربیت مې وکړه ماشومان مې لوی کړی ضایع مې نه کړی ماشومان بعضې خلک پلار ضایع کي د کور نه چې لږ لوی شي بس د کور نه وباسي او بچې شابه 100 روپۍ ماښام راوړو 150 راوړو 40 راوړو 50 راوړو خو راوړه هغه ماشومان په دې لارو کوڅو کې سوالونه کوي په دې 400 پېښور کې ممکنو خشته ښکلي ښکلي ماشومان هلکان څه کې جینکۍ وي او ګاډي ټکئ او د خلکو نه خیر غواړي یو نه خیر بل نه خیر بل نه خیر بل نه خیر بل نه خیر دا مجبوری ده د مجبورۍ دپاره نورې لارې شته که نه دا نه چې نشته سوال خو مجبوري ټیک ته بلکل چې یو انسان د سره د یو وخت ډوډۍ د 2 وخت روټۍ ورسره نی په کور کې نو بېشکه دله سوال جایز دی خو دا خو مونږ ته پته دی خو هغه سوال پسې نه دی دروازه به ټکۍ پرېږدي نه تر څو چې د پیسې د نه نه اخېستې دا ماشومان هلکان او جینکۍ رښتیا ووایه تباه شو معاشره غرقه شو کشر کل تباه شو پیغلی جینکۍ په دې لارو کوڅو کې ګرځي په دې بازارونو کې سوالونه کوي پیغلی جینکۍ او د دغه سوال نه پس په ګناهونو باندې سري نو دا خنسا رضی الله عنها بچو ته وایي وی بچو ما داسې ستاسو تربیت وکړو چې ما د قرآن وښود الله او د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث مې درته وښود صالحان مې لوی کړی منځګزاره مې لوی کړی او دینداره مې لوی کړی رښتیا ووایه پلارم نو او مورې بلکل زما حق منې او بلکل مورې وایه ولې حق نه من ستا خو ډېر لوی حق دی په مونږ چې ستاسې حق یې مونږ ته وایه ډر کوه ویې ګورې بچي اوس یو خبره درته کوم سار له د غټو کافرانو عیسایانو سره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د لښکر جهاد دی زیبا تاسو به هم ځئ څلور واړه به ځئ حالانکې دې زمانه کې مور چته بچي پرېږدي مانځلی نه پرېږدي په اوړي کې ګرمي به ډېر شي او ناجوړه به شي
سار وختي منځله نه پرېږدي نه بچې ګورې مزه او یخني به دې وشي او ګرمي به دې وشي ګیره پې نه پرېږدې مور مه پرېږده ګیره او سبا به دله څوک لور خور نه درکوي دا د دې زمانې میندې دي د هغې زمانې مور وه ای بچې سار نه به ځای ټول د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د عیسایانو سره جهاد دی هغې له به ځای او مونږ بلکل تورم ساتلی دی جهادي ټریننګ کړی دی مونږ له چل راځي الحمدلله هر څه باندې پوهیو بلکل به ځو که ته نه وی مونږ به ځو مونږ به تا نه له اجازت غوښته او دا خو ته مونږ ته حکم کوې مونږ دا خو ډېر زیات خوشحاله شو څلور واړه به ځو دا نه وایي چې دوه لاړ شي او دوه پاتې شي زما خدمت به څوک کوي دا نه وایي چې درې لاړ شي یو پاتې شي زما خدمت به څوک کوي او شریعت کې دم داسې چې مور یوازې څه کوي په کار دي چې یو بچی دو بچی مور ته هم پاتې شي ځکه لښکر د مسلمانانو ډېر ښه زبردست لښکر دی که دا څلور پکې نم تلل نو لښکر دومره دی چې دغه وخت کې دومره لښکر د بل چا نو څلور واړه به دی ټیک ته مورې ځو به وی بیا چې کله تاسو جهاد له ورشئ او د جنګ اور ګرم شي نو یو به وردانګئ مخ په مخ به جنګېږئ یو او بچې که چرته د جنگ په دې اور کې سستی وکړه نو د قیامت په ورځ به زه خپل پی تاسو ته نه بخم د الله په دربار کې او د خدای په دربار کې به دقسې د ګریوان نه نیسم او ستاسو پلار ته به تاسو پیش کوم پلار مجاهد تیر شوی دی الله ته به تاسو پیش کوم او بچې چې ځان شهیدان کې داسې جنگ به کوئ او که چرته ستاسو په شا کې یو زخم په شا کې ټول زخمونه به تاسو ګورم چې په مخ کې کوئ که یو زخم هم ستاسو په شا کې نو د قیامت پر ورځ د خدای مخ کې به ما بخلی نه یې مور دې ته وایي مور دې ته وایي دې ته تربیت ته مور پلار خو بار لګیا دی ډوډۍ ګټي هغه سار زمیندارۍ پسې دي ماښام ستړی ستومانه راځي بچي نه چې 100,000 جوړی نو مور ته جوړی چې د پلار مدد و سړي دام پکې شرط چې پلار هم ته لوپران جوړ نه کړي چې پلار هم بې ځایه نیازبیني نه کړي نو مور به ته 100,000 جوړی او مور به ته ګیلټ جوړی دا ته د حقیقت وایم مور او پلار چې د بچي تربیت وکړي د بچي نه ملغلره جوړېږي موږ د خپلو بچو تربیت ونه کړو مونږ بچو ته سوخل او د دې مور ثواب بیا څونه دی د دې ثواب څومره دی حضرت اسماء بنت صائب ابن یزید یو بیبي دی هوښیاره بیبي اسماء رضی الله تعالی عنها د پلار نوم یې صائب دی او د نیکه نوم یې یزید دی راله نبی علیه السلام ته کېناسته الله رسوله زه خو ښځو میټینګ وکړه د زنانو د مدینې او زه مشره کړم چې ته ورشه زموږ پیغام نبی علیه السلام ته ورسوم د ټولو ښځو نمایندګي کوم او تعالی رالم د ټولو ښځو پیغام درته رسوم وایه ښځې څه وایي صحابه ناست دي دا هغه زمانه و چې د مخ دا پرده لا نه وه فرض شوې د لاسونو د خپو د وجود به وه او مخ به کله و دا حکم وروستو نازل شو بیا وی څه وی وی زه ښځو دی له راولېږلم چې د الله رسوله د الله حکمونه چې څنګه سړو ته دي مونږ تم دي د الله په احکاماتو مونږ سړي او ښځې یو شان برابر دي لیکن سړي د جمعې مانځلی دی مونږ نه شو تللی سړي د اختر مانځلی دی مونږ نه شو تللی سړي جهاد له دی مونږ جهاد له نه شو تللی سړي تا سره په جومات کې څنګ په څنګ ناست دی مونږ سره په جومات کې څنګ په څنګ ناسته نه شو کولی سړي هغه کارونه کوي چې کوم کارونه مونږ نه شو کولی ولې مونږ دننه بچي ولې لوبو مونږ ماشومان ولې لوبو مونږ پخلی ولا کو مونږ جامې ولا انځو مونږ د میلمه خدمت کو مونږ ولا کور صفا کو الله سړو خو ګټه وکړه جهاد وکړه مونږ خو نه شو کولی سړي خو لګیا دي بار او خدمت کوي د دین مونږ خو هغسې خدمت نه شو کولی سړي خو اختر جمعې مانځلی دي په ښځو د اختر د جمعې مونځ فرض واجب نه دی دا به خپل کور کوي که یو ځای کې د جمعې یا د اختر نمازې انتظام یو ښځې په پرده کې د شاته ودرېږي بېله خبره ده خو که لا نه نو الله دې تپوس ته کړي جمعې مانځله ولې لا نه کول به ماسپښین مونځ کوي اختر مانځله ولې لا نه دوی دومره ثوابونه سړي ګټي مونږ خو برباد شو زمونږ بې قوت په کور کې دننه لګیا یو خدمتونه کوو بچي وله لوبه او قلاره و جامې وله انځو صفا کوو یې وله او ثواب سړو ټولو ګټه ښځو راولېږلم چې ته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه چې زمونږ به څه
حضور پاک صحابو ته مخ ورواړو او یې مرګرو څومره هوښیاره ښځه اسما څومره هوښیاره او د خپلو ښځو خبره یې څومره په بهترین انداز کې پیش کړه، څومره هوښیاره خبره یې وکړه. صحابه او د الله رسوله وی اسما واوره، وی چې تاسو تر څو د خپلو خاوندانو سره دغه لاس کوئ چې دا کم تا ووی ازی جهاد لا او توله دنه بچی سنباله، ادا جمعې مانځله ځي توله ماشومان قلاره، ادا اختر مانځله ځي توله واله قلاره، اما سره جمعات کې ناستي دین زده کوي او توله د میلمه میلمو د ډوډۍ خدمت کې. نو ای اسما لاړه خپلو ټولو زنانو مرګرو ته دې ووایه چې د دې سړو څومره ثواب کېږي، په دې ټول ثواب کې تاسو ورسره شریکې شوئ. دا نه چې ثواب هغوی وګټه، ثواب تاسو وګټه. هغوی چې څومره ثواب کوي د هغوی ټولو ثوابونو کې ستاسو حصه ده، او د هغې نه علاوه چې دا تاسو د کور کوم خدمت کوئ دا مو په هغه زیاتي انعام شو، د کور هغه خدمتونه زیاتي انعام او د هغې ثوابونو کې ستاسو حصه. زمهرونو ښځې چې د بچو تربیت کوي، حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث دی، مسلم شریف کی، ترمذی ټولو کې دا حدیث تا. او دا مخکینی حدیث چې مې ته د حضرت اسماء دا په مسلم شریف کې دی، بخاری شریف کی حدیث دی. د یو سفر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس ته، حضرت جابر په یو اس باندې سور دی او اس را ټینګی او اس زور کوي، اس را ټینګی او اس زور کوي. چې نبی علیہ السلام شاته وکتل حضرت جابر دی، هلکه جابر وی یو ولې زم اصل دې زور ورکړی دی، وی کته داسې مخامخ یې کړ، وی د الله رسوله که اجازه تعالی راکړې چې کور ته لږ مخکې لاړ شه. مخکې څه کوې چې کور ته دی؟ وی واده مې کړی دی، واده د ښځې خپل حقوق دی که واده مې کړی دی. د صحابه مجیبه ژوندو د حضور پاک سره څونه مینه وه، ځانونه به یې ته قربانول، لیکن په ودونو کې داسې سادګي ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته نه دی خبر. هر سړی چې واده کوي نو هغه وایي چې زما ټول دوستان شي پکې، میلمانه شي، استادان خو خامخا خبروي. او د حضور پاک نه غټ استاد او لوی پیغمبر او د صحابو ته زیات محترم بل څوک ته نه دی خبر کړی، هلې مو ته نه دی. دغه رنګې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینه شریفې ته راغی، یو صحابي دی حضرت سعد ابن ربی، حضور پاک په یو مهاجر او د انصاري روډولي جوړه کړه. دا مهاجر د انصاري روډ شو، انصاري د بېتره د روډ شو. نو مهاجرو سره خوارانو ضرورت و، مال خو ټول د انصارو. او که دا مهاجر مړ شو دا انصاري به ترې میراث وړي، او که دا انصاري مړ شو نو دا مهاجر به ترې میراث وړي. دا هم په بخاري شریف کې شته. نو عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع رضی الله عنه ورور، چې رور یې که هغه ته څه وایي؟ وی عبدالرحمن ته خو زما رور شو که نه؟ یو وی چې رور مې شوې، راځه چې دا مال هم د سره نیم کمو، زما دوه ښځې دي، یو پکې خوښه چې طلاق وله ورکم او عدت یې تېر شي چې هغه هم در په نکاح کړم. دې ته رور ولي وایي؟ مسلمان دې ته وایي انما المسلمون اخوة، مسلمانان خپل منځ کې رونه. او دغه بیا بل شان رور ولي وه، څومره مال چې مې دې سره نیمو راځه غوټ غوټ نیم دله درکو. او دوه مې ښځې دي، دا ورته نه وي چې یو پرېږدم تا ته به په نکاح کړم، بیا به چا وي چې دا یو بوډۍ وه ځان یې تخلاصه او دته پایه کوله، بیا به چا وي چې دا یو یې نه وه خوښه ځان یې تخلاصه او دته پایه کوله، بیا به چا وي چې دا یو ولړه ستړی کړی و ژوند یې ورسره نه تېرېده په دې ور پایه کوله. نه 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 نه، زما دوو ښځو کې چې د کومه خوښۍ راشه ورته وګوره، هر یو چې د خوښۍ طلاق به ورکړم چې عدت یې تېر شي تا ته به په نکاح کړم. او ورته څه وایي؟ بارک الله فی اهلک و مالک، ستا په مال او په ښځه کې د خدای برکت پیدا کړي. دلونی علی السوق، بازار راته ښایه، مالا تجارت چل را دي، بازار راته ښایه. یو ستو کې او بلې وي د ویښه والا وخورئ، داسې به هم نه کې. یو سړی دریاب نه پورې غاړه او بل هغه غاړه، دا یو غل آواز ورکوي لکه دله ډوډۍ راوړه بچو، چې ډوډۍ وله راوړه. نو ته خو پته وه چې سړی خو دریاب نه پورې غاړه دی، پول خو شته نه و نه کښتۍ شته چې پرې راشي، د قسطنو ساته یې ورته وکړه، هلکه ډوډۍ خورې؟ چغې یې ورپسې ووهلې.
هغه سره شناز او ټوپ هغه پړسو او پر اسور شو او دی غاړه راغی. خدای ما خو چې نه پوښتنه نه کیشته چې صد به وته کوم هو چې نه خورمانو هغه خود بابا می پلار می دلته را پسې را ورسېد ټوپ په پړسو پر اسور شو دی غاړه راغی او چې څنګه دی غاړه راغی وی کوم ځای کېنه ما دی وته په دا خله مې کېنه دلته کېنه چې تا ته ما صد کوو. شریعت کې موږ دا مسله ده چې څوک د تصدق کې است اکرام کې تعظیم وکي نو وګوره بس کومونه یا د پته ولګي چې دې سړي سره غشي لګ دی خو د ما د خیال ساتي حالاتو ته ګوره په الله د سره خو مهرباني انا چې هغه غریب له یو وخت ډوړی راغلی دی یو جوارې دی وسره یو دانه د وغوښه ده او ته ښه موړې کور دی خوړی دی وي خورې او ته پرلت وغردې هغه غریب نه مخکې وویل داسې به نه حالاتو ته به ګورو هغه صدق دی ورته څه وایي وی ستا په اهل بچو کې دی الله برکت پیدا کی دلونی علی سوق بازار خای مال تجارت راځي وی ښځه بازار یې ورته وښاو. عبدالرحمن ابن عوف هم ګوره قرباني ورکړو دم هغه څه وکړل بازار کې تجارت کو خدای مالدار کا بلا پیسې وګټلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لار باندې په مخه ورغی چې ورغی د واده نښې وې پې د واده سبا د نښې نښانې وي په سړي باندې پته یې لګي داسې څه ده خوشبویو مشبویو څه داغونو ماغونو. حضور پاک وتی مهیم یا عبدالرحمن د څه دی هغه پې پوه شو وی د الله رسول تزوجت امرأة من الانصار انصارو کې یو ښځه مې په نکاح غشتې ده وی ولیمه دې کړې ده وی نه د الله رسوله ولیمې نه خو نه یم خبر وی اولم ولو بشاتن وی که نور څه یو ګډ چیلي وي خو ولیمه وکړه د واده نه پس چې کومه ډوډۍ د نکاح نه پس او د واده نه پس بلکې واده نه پس چې کومه ډوډۍ وي هغې ته ولیمه وایي. دا دې ګوره صحابه څونه مینه ده حضور پاک یې نه دی خبر کړی. ساده واده ښي ته کړاو نه به خلاصې اسلام سادګي خوښوي سادګي واده کې سادګي دا مطلب نه چې چولې راوغواړه د بازار نه د یو 500 روپۍ په خلکو وخوره نه سادګي ښه خوراک پې وخوره ولیمه ګډې ورته یاد کړه دا ورته نه وي چې کجورې راوړه په خلکو باندې وخوره ګډې ورته یاد کړه. سادګي دې ته نه وي سادګي دا چې ډېر اسراف مه کوه ډېر تبذیر خشي پې وخوره ګډ پې وخوره چیلې وخوره بس 10 15 کسان کافي دي بس چې خلک دنه خبر شو چې ښځه یې کړې دا کافي ده. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت جابر نه حضور پاک تپوس وکړه جابره ولې اصغلی وی الله رسول واده مې کړی کور ته ځان رسوم ابکرن ام سیبا پیغله جینۍ دې کړې ده او که کونډه دې کړې ده حضور پاک ته تپوس وکړه وی بل سیبا د الله رسوله کونډه ښځه مې کړې ده او جابر ته خو ځوان زلمی لکې هل تزوجت بکرا تا یو پیغله جینۍ ولې په نکاح نه اغېشته او څه وجې مو ته بیا د پیغلتوب وخور چې پیغله جینۍ به دې په نکاح اغېشتې و نو دا فایدې به وي پیغله جینۍ ولې په نکاح نه اغېشته چې تا بوډۍ کونډه ښځه په نکاح واغېشته او ته څه وایي الله اکبر وی د الله رسوله پلار مې په احد کې تا سره شهید شوی دی حضرت عبدالله رضی الله عنه د پلار په احد کې شهید شو او بوډا سپینګیرو او حضور پاک څه چل کړی دا بوډاګانو ته وی تاسو مه راځئ خو چې په احد کې 80 کسان مسلمانان شهیدان شو دې بوډاګانو غریبانانو رامنډې کړې نو دیم پکې ولګېد شهید شو غریب نو د مسلمانانو د لاسه ولګېد او شهید شو هغه یو افراتفري جوړه وه بې پلار مې تا سره په احد کې شهید شوی دی 9 لوڼې پرېښې دي 9 3 واده کړي دي 6 په کور کې دي لکه بخاري شریف یو ځای کې 9 راځي بل ځای 6 راځي 3 واده دي او واده هم کله کله راځي کنه چې کومه جینۍ واده شي خو کله کله راځي ډوډۍ به خوري جامې به د پلار د کوره وړي او دغه دا مېره مور یا دا نور خویندې به له خدمت به کوي د پلار کور ته محتاجي د پلار خدمت ته محتاجي نو 9 مې خویندې دي دا راته پلار پرېښې دي 3 واده دي او 6 په کور کې دي نو ما کونډه ښځه په دې وجې په نکاح واغېشته چې زما د دې 9 خویندو تربیت وکړي که ما پیغله ځوانه جینۍ کوله نو اب هم د دې په شان ناتجربه کاره قمقلبه وه تجربه به نه وه د دې وجې نه مې بوډۍ ښځه کونډه ښځه په نکاح واغېشته چې کونډه ښځه خو د بچو د تربیت بلدی
چل ولا ورځي تجربه کاره پاتې شوي نو چې زما د دې خویندو په خشته طریقه تربیت وکړي سر کې ګومنځې ولا ووایي جامې ورته بدلې کړي او په ښه طریقه ورسره ژوند تېر کړي او د مور هغه مینه ولا ورکړي پیغله مې کوله نو داسې به یې نه وی کړی حضور پاک مبارک په ډېر زیات خوشحاله شو ډېر خوشحاله شو او ورته وی ځه وی خدای به بچې درکړي خو د خدای نه هوښیار بچې وغواړه قمقل بچې مه غواړه الله نه چې سوال کې دا سوال وکړه چې یا الله ما له هوښیار بچې راکړي نو دا دې ګوره صحابو دونه په ځان سخته تېره کړې ده چې د خویندو د خدمت دپاره بوډۍ ښځه کوي کونډه ښځه کوي پیغله نه کوي تاسو ته پته ده چې پیغله او کونډه کې څونه فرق دی بوډۍ ځوانه کې څونه فرق دی بوډۍ ځوانه کې د خدمت څونه فرق دی ځوانه خو هغسې خدمت کولی شي په سفر کې کور کې بوډۍ خو هغسې نه شي کولی بیماره یې اکثر او بوډۍ ښځه کوي بوډۍ ښځه دې دپاره چې زما د خویندو په صحیح طریقه تربیت وکړي دا خو اهم شی دی مونږ ډېر هغې توجه ورنه کړه د مونږ ټوله توجه دې ته چې پیسه وګټم خیر دی که بچې مې لوپري پروا نشته خو چې پیسه والا وګټم لور مې بربنډه ګرځي پروا نشته خو چې پیسه والا وګټم خور مې د بربنډه ګرځي پروا نشته خو پیسه والا وګټم ماشومان وروڼه مې یتیمانان لوپران دې لوی شي خو چې پیسه والا وګټم پیسه به وګټې قسم دې تاسو ته پته نه ده عمده زامن چې ښه تربیت یې نه شوې څومره بچي لږ شو پلاران یې د پیسې دپاره مړه کړل یو څه زمانه مخکې یو ډاکټر ما ته په خپل یو غټ ډاکټر دی مولانا صاحب او زما یو دوست ډاکټر هغه ورسره په سفارش کې راغلی زه ځان له کړم ما ته مولانا صاحب څه دم درود تعویض ولې وی بچی مې دی او لوپر یا زوی مې دی یک تنها او لوپر او څنګه لوپر دی ماسخوتن چې کور ته لاړ شم 10 11 12 بجې نو بس چې څه پیسې وي په زور یې رانه تماچه را په 3-4 ځلې را باندې ډزې وکړې خدای بچ کړه او چې پیسې نی کور خرڅ کړه ماله پیسې راکړه مورم کنځي او مام کنځي او لوپر موټر یو خواس غلو بل خواس غلو په جاس کې سیلون یو خوا کو بل خوا کو په یارانو دوستانو پیسې خورا خدای لپاره څه چلو کا ما یې چل نه کیږي خبره ختمه تا خو له بچی خدای د ګلال د خټې په شان در وکړ نو تا ته څه جوړ کړل تا بچی له تربیت نه کړ بس دا کلینیک دی بل د دنیا روزګار دی پیسې ګټل دي دا دې نو سوچو دې چې دا پیسې چاله وګټم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث سړی چې مړ شو عمل ختم جرنده شو نه بیا مونځ کولی شي نه روژه کولی شي نه حج کولی شي او نه دنیا په کار کولی شي او ژوند جمدی نو کې به چې مړ شو هر څه ختم لیکن درې څیزونه داسې دي چې د مرګ نه پس هم د هغې ثواب تعالی در روان دی یو په هغه دریو کې ولد صالح دی یدعو له نیک بچی چې دعا درته کوي مطلق بچے نه نیک بچے ولد صالح نیک یدعو له چې پلار له دعا کوي صدقه جاریه او ولد صالح چې تاسو دعا کوي نو صالح بچی پرې نه خوده ګټه 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 سبب تمور کې ولاړې په شرابونو به لوزي په زناکارو به لوزي په لوپرو به لوزي نو آرام ولا توکل کم بخت سوچ نه کې په آرام دی ولا پیدا کړه پنارو دی ولا پیدا کړه اخر دی خپل خراب او دنیا دی دا هغه لوپر بچی خکړه هغه بیل مې له پیسې ګټي هغه شرابي له پیسې ګټي زناکار له پیسې ګټي بدعمل له پیسې ګټي هغه جوارګر له پیسې ګټي پوډري له پیسې ګټي هغه پیسې هغه بچی له لګي ګټي چې هغه په ګنده یارانو ګنده دوستانو په مری کې او پلاور کې په کراچۍ کې په سیلونو لګي اخر دی خپل خراب کړه تو خیار او خیار نه ده نیک بچے پریدا نیک بچے چې په آخرت کې مستا د پاره صدقه جاریه ای نیک بچے او په دنیا کې متانه قربانی گزاريږي تربیت یو کا چې څنګه لوی کې ګورې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې اوسړی راغی حضرت عمر صاحب ته شکایت وکړي زوی وعالم او د حضرت عمر صاحب زمانہ او د عدل زمانہ او د انصاف زمانہ او زوی به لګي شي پلار به وای دا کوم ځای کې دی
تاسو دا د دې زمانې بادشاهي خو نه ده، خو د اسلامي حکومت دی او د عدل حکومت دی. الله دې زمونږ په دې وطن کې اسلامي حکومت راوړي. عدل نشته، اسلام نشته، مونږ په ډګر وخته یو، بس هر ځای کې پریشاني پریشاني. وی زوی والم خط پلار یې هغه د زوی دی، او زوی څنګه ووال؟ بچي په دا سړی ووال. وی د زوی د څه نوم دی؟ وی جعل. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. عمر صاحب خو پېښ شو، ورشه ستا د پلانکي نوم دی، زوی نوم جعل دی، راوله. سیمن جاري شو، پولیس لاړل، زوی ولا ګرفتار کو. حضرت عمر صاحب ته مخامخ داسې وکړل، زوی ولا راغی، د زوی سره د کټ د بازو په شان یو غټ کوتک دی، غټ کوتک، اوسخا مخ، اوسخا لاسونه، اوسخا تکې تورې خپې. حضرت عمر صاحب د اول دا غزوی نه تپوس وکړو بچې څه نوم دی سره؟ تحقیق کوي کنه چې دا همغه دی که بل دی؟ وی جعل ګونګټ. وی دا نوم دله چې یې ښودلی؟ وی دا مې د پلار یې ښودلی. هغه ته یې مخ ور واړو، وی تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم یې ښوده، شریعت ته نه خبر چې زوی پیدا شي نو ښایسته ښکلي نوم به ولګي. اوس نن سبا لور له خلک د ډمانو نومونه ږدي، چې کومه غټه ډمه وي نو لور له هغه نوم ږدي، او زوی له د غټ ډم نوم ږدي. دم دې خوښ دی ځکه وله نوم ږدي، ډمه دې خوښه ده ځکه لور له نوم ږدي. د ډمانو نومونه مه ږدي، زامنو له د پیغمبرانو نومونه کېدی، زامنو له صحابو نومونه کېدی، ولې که مینه د صحابو او پیغمبرانو سره، د تابعینو نومونه کېدی، د غټو علماو نومونه وله کېدی، د صالحینو نومونه وله کېدی، چې هغه نوم اخلم تا ته به هغه پیغمبر یادېږي، تا ته به هغه صحابي را یادېږي. چې د ډم نوم دې کېښود چې نوم اخلې ډم به هغه به هم بیا وایي چې دا خو پلانکي ډم چې دی نو زما هغه نوم یې ښودی، زما آیډیل هغه دی، زما آیډیل چې دی هغه همغه ډم دی، ځکه پلار هله هم دغه نوم ایښودی دی. جینۍ به وایي چې زما آیډیل هغه پلانکی ګرد د جینۍ ده چې مور پلار هله کوم نوم ایښودی، کم طرف ته خلک روان دي. په نو مسلماني د قسم دی په نو. نو عمر صاحب ورته غصه شو چې تا دې زوی له د ګونګټ نوم یې ښودلی، تا ته چې در پیغمبرانو په نومونو کې ښه نوم نه یاده، تا ته شور ده. او قبایلي خلکو د بانډو د غرونو خو د آدابو نه به خبرېدل، خو ورو ورو یاره وی وینځه وم او خوښه مې وه، نکاح مې پرې وتړل. نو دا شی ته پیدا شو، نو چې څنګه دی دی نو هغسې موله نوم هم کېښوده، چې سپین بچی به و نو بیز نوم به یې وله کېښود، او چې تور به و نو اسود به ورته اسود تور ته وایي، او چې غټه جینۍ دا هغه به پرېږدم، نو چې ماشومه به غټه وه نو د هغې مناسب نوم، او کالک به غټ و د هغې مناسب نوم، هغې به هغه شکل ته کتل. نو دا شی پیدا شو، نو ما وله هم د ده په شان نوم کېښود ګونګټ. یو د هلک ته یې مخ ور واړه، هلکه ته مخ لاسنین لمونځ نه کوې؟ وایي مونځ څه شی دی؟ ته مونځ نه پېژنې؟ نه. ولې تا ته مونځ چا نه دی ښوولی؟ وایي صاحب نه پېژنم مونځ، او دس نه کوې؟ زه خو دس نه پېژنم. عمر صاحب خو عمر صاحب پلار ته وله مخ ور واړوې، سرمنده نه وباسو، تا دې زوی ته مونځ او دس نه دی ښوولی، تا دې زوی ته طریقه ده او دس نه دی ښوولی، دا قرآن ټول ستا دی، مونځ ورته نه دی ښوولی. وایي دا پلار دې ولې و؟ وی صاحب چې په ښه به د پیشو دا کوتک مې دی بابا را کړی او خرې را کړي دي، غټ خره چې دا ځنګل ته بوځه او دا سروه، دا کولالي خرې نه غټ، او دې پلار راته ویلي دي چې کله دا خره په جنګ شي یو بل سره په یو بل چکونه لګوي نو بچې ګورې خپې له ور نه شي لته به در کړي، دا کوتک راله او دې مینځ دی وله را بروه، نو یو خر به یو خوا تختی بل به بل خوا تختی، نو زما خر چې یو بل سره کلم په جګړه شي نو کوتک راوالم او دې منده وله رو بروم، نو یو خر یو خوا منډه کي بل بل خوا منډه کي. وایي نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبې مې یو بل سره په جګړه او د یو بل ګریوانونه یې نیولي، نو چغه مې وواله بابا پرېږده مور مې ده، مور یې پرېږده پلار مې دی، خو یو بل یې نه پرېښودل، نو چې ده کم چل ښولو مې وکړ، کوتک مې اوچت کړ او دې منځه مې راوبرو چې دوی به خلاص شي، نو د بدقسمتۍ نه مې د بابا په دې مازدیګر ور برابر شو، نو په قصد نه دی والې ما خو خلاصوله. حضرت عمر صاحب زوی ته ولوي بچې ته بري ځه، ته بري شوې، غلطي ستا نه ده، پلار دی والې دی خو بس تربیت ته نه دی شوی، نو چله ته نه دی ښودلی شوی، ته خو بري شوې، کوتک دې هلته وغورځوه
او زاغه صفه ده زمونږ د مدینې منورې د حضور پاک مدرسه دینی مدرسه هغې کې مې داخل کړې د نن نه دین زده که ځه قرآن زده که حدیث زده که او پلار ته یې مخ راواړو چې جیل کې استاد شو تا د دوی ته مور پلار خو دی چې مور څه ته وي پلار څه ته وي که تا دې مونږ له په وخت راوستی وې مونږ ورته صرف یو آیت خولی وې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صرف دا دې موته خولی وې نن به دنه قربانېده چې مور و پلار سره الله وی ښه سلوک کوئ اوف به ورته نه وی رټې به نه او چې بوډاګان شي نو د خدای په دربار کې ولا سوال کوه چې خدای یو وخت کې زه قابل رحم م د مور پلار په ما ډېر رحم کړی زه ماشوم م الله اوس دوی قابل رحم دي ته پرې رحم وکړه موږ له دې راوستي موږ ورته ویلو چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي د مور او پلار قدر دا بچي کوي نه ډېر پلاران راشي او د بچي نه فریاد کوي مې کاکاجي خفه کېږه مه ته ښه تربیت نه دی کړی مور راشي او یاره زوی مې دی او کنځل لاته کوي او وایي تکی مې او پلار وایي زوی مې دی کنځل لاته کوي ټوهی تکی مې وایم مورې دا تا دقسې شی ته تا جوړ کړی دی که تا دې جومات ته لېږلی دی او دته د دین خولی وی دته د قرآن خولی وی دته د پیغمبر حدیث خولی وی نن به یې د لاسونه ښکلول تا ورته دین نه دی خولی که دې پلار ځان سره سار او ماښام جومات ته بوتلی سار یم ځان سره بوتلی او ماښام یم بوتلی سار یم بوتلی او مازدیګر ځان نه جدا کو حدیث د نبی علیه السلام دی چې بچي ځان نه مه جدا کوئ ځان نه جدا کو نو نن به دې دا بچی پوتک به د پسې نه راغېسته او که دې بچي له دې موبایل نه وی اغېستې دې زمانه کې دې زمانه کې ولا موبایل والی مینه پې وکړي مینه ځه بس اپې ګندونه کوي اپې ناروا کړي د هغه نه لوپر جوړ شي نیازبینتوب پې کوي بچي ته نیازبین نظر باندې ګوري چې 15 روپۍ سکول له لګي 50 وله ورکړي 15 روپو په دې 100 روپۍ وله ورکړي چې ماشوم خوشحاله شي بچی خوشحاله شي هغه نه سخوندر جوړ شي سخوندر لوپر ته جوړ شي سخوندر ته جوړ شي نو زموږ ورانې دي ټول موږ د بچو ښه تربیت ونه په کومو سکولونو کې موږ ماشومان داخلو رښتیا ووایه هغه سکول کې ماشوم نه داخلو چې هغه ورته کلمه ښایي هغه سکول کې ماشوم نه داخلو چې د پیغمبر سنت ورته ښایي هغه سکول کې ماشوم نه داخلو چې ګیره ورته ښایي هغه سکول کې ماشوم نه داخلو چې ښه اخلاق ورته ښایي هغه سکول کې ماشوم داخلو چې انګریزي جامه ورته وښایي غټو غټو سکولونو کې نن موسیقي ښودلې کېږي بچو ته نن غټو غټو سکولونو کې موسیقي ښودلې کېږي نن په غټو غټو سکولونو کې جینکو ته د ډانس چل ښودلې کېږي او زه پښتون یم او خپله لور او خپله خور هغه سکولونو کې داخله عقل به زمونږ کله سر له راځي پویه به مونږ له کله راځي مونږ به کله پوهېږو چې قبر له لاړ شو بیا خو به ګوتې مروړې نو ما یو شاګرد دی اوس یو ځای کې لیکچرر دی پروفیسر دی ما ته راغی یو سکول یې یاد کړه خو تاسو ته یې نوم نه اخلم کوم ځای لکه وي پلانکي سکول کې بیا ما ته وایي چې یاره شیخ صاحب هغې کې خو هلکانو جینکۍ یو ځای سبق وایي یو ځای د لسم جومات هلکان او جینکۍ په یو بینچ ناست دي د لسم جومات اوس تاسو ته خپله پته ده چې د لسم جومات جینۍ خو تقریبا پیغلی ورې ورنږدې وي پیغلتوب ته یو دی یو بل سره ناست دي او داسې ماحول دی داسې ماحول چې کټ لستونو والا څه جینکۍ راځي ترخونه ښکاري ساخي دلته کې دا غاړې ښکاري نو ما په کالج کې په کلاس کې زه خو د اسلامیاتو استاد یم نو په کلاس کې ما نصیحت وکړو جینکو ته چې جینه بچې دا جینکۍ په دې خوا بینچونو کښېنئ هلکه هم دې خوا کښېنئ یو بل سره یو ځای مه کښېنئ جینکو ته مې نصیحت وکړه چې بچې لږه پرده کوئ مری پټوئ سینې پټوئ دا لیچې پټوئ او دا دین بربند ولې راځئ تاسو داسې مه کوئ ګناه د نصیحت د شریعت مطابق مې ورته وکړو وی چې سار سکول ته رالمه نو پرنسپله ده او که پرنسپل دی هغې ښځه ده ښځه زه یې وغوښتم چې راشي وی چې ورغلم دغه ته آفس ته د پرنسپلې نو یو سره یو سړی ناست و وی ما ته پرنسپله وی چې پرون دې په کلاس کې څه ویلي دي مې چې څه مې ویلي دي وی چې تا جینکو هلکانو ته د پردې نصیحت کړی دی وی مې چې یو کړی مې ویلې مې دي چې پرده کې راځي لاسونه پټ طرفونه ښکاري ساخ ښکاري بره نه پخپې ښکاري او د نیمې نیمې سینې ښکاري او سټه ښکاري دا ګناه ده دا ناروا دی تو پټه په سره وی
دا مې ویلي دي اسلامیات استاد یم وی پرنسپل دا خبره کوله چې کم سړی ناست وي هغه را مخکې شو وی ما ته مولانا صاحب دا په دې جامه کې مونږ قصدن دې سکول ته رالیږو سکولونه ډېر دي لږ نه دي دې سکول کې د ډېرې پیسې ورکوم د دې سکول فیس زیات دی ولې ورکوم دې دپاره ورکوم چې زما جینۍ هم په دې جامه کې راشي زه جینۍ دارالعلوم ته نه رالیږم دینی مدرسې ته نه رالیږم دا ماحول ما ته معلوم دی دې دپاره دا جامه ورکوم چې زما د لور د زړه نه ګبراهټ ختم شي یاره ختمه شي چې دا هلک دی او دا جینۍ ده دا سړی دی او دا ښځه ده چې د هلکانو سره دقسې په دا بینچ هم کینی او دقسې نیمه بربنډه وي زما دا لور چې د دې زړه دا تصور ختم شي پړونې څه ته وي او بورقه څه ته وي او کمیس څه ته وي ما چې بیا دې را پرتوګه مو باساړو خبره خلاصه ما د پرنسپل وایي چې که دا خبرې کوي بیا به زموږ سکول ته نه راځي ما چې سلام علیکم دا زموږ جن دی دا ماحول دا لور چې ستا پیغله شو دې نه به څه جوړېږي اخرت دې ځان له خوار که کمبخته دې نه به جوړېږي څه حیا دې څه شوه برقه دې څه شوه پښتو لاړه نشته چې جنۍ به واده شوه نو ټانګه کې به شاته کېنولې وه او غټ څادر به یې ته شاته تاو کړی و رښتیا وایې لالا وکړو او د کوچوان او د جنۍ په منځ کې به پرده لګولې وه پرده دننه به هم پرده وه او کوچوان غریب به په سیټ نه کېناستې د معمولي کوناټۍ به یې په هغه سوکه لګولو چې شا مې ښځو سره ونه جنګېږي برقې څه شوې غټې غټې برقې خشته ښکلې پښتنې د حیا ډکې ښځې څه شوې د پښتنې د حیا ډکې میندې څه شوې هغه پښتانه څه جو چې حجره په ډکه ښکارېده او د حیا او د عزت بالښت ته بیا ډډه والې وه لاړه ختمه شوه موږ به پنجابیانو پورې خندل هغه سکول کې دا هلک داخلوم چې بېدینی کې راغله هغه سکول کې لور داخلوم چې بربنډی کې راغله ویم زه مسلمان یم جی که دا دې ورته وي چې کاپر په ټوپک دې ولي مسلمان یم ستا نه ښه مسلمان یم چې خبره شي ته څه مسلمان یې تا نه زه ښه مسلمان یم د مسلمانۍ تعلق دله سره دی مې دروغ دی وړه دی تک تور دی لکه د پیغمبر مینه نشته دروغ وی کله کې د پیغمبر مینه و نو په مخ به د پیغمبر د مینې نښې راغلې وي په بچو به د پیغمبر د مینې نښې راغلې دروغ وی خوار شي عمر صاحب وایي هغه سړي ته سرمنسته وباسه ما له راوستې ما به ورته مور او پلار آداب ښودلي نیک بچې به د مور پلار قدر کوي حضور پاک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی حضرت انس او په بخاري کې شته چې په بني اسرائیلو کې یو سړی تېر شوی جوریج نوم نیک سړی بزرګ خو ساده بزرګ و نو علم نو ورسره علم خپله پیغمبر علیه السلام فرمایي علم نو نیک سړی دی خپل عبادت کې نفلي دلته ورته مور آواز وکړه یا جوریج دې سوچ کوي چې مور له ورشم که دا مونځ وکړم زمړه مور به خپل کار کوي دا نفل کوم مور والا بیا آواز وکړه یا جوریج دی بیا پړه کې سوچ کوي چې مور له ورشم او که نفل وکړم ظاهره مور به خپل کار کوي دا الله به خوشحاله کړم بیا والا مور آواز وکړه یا جوریج دی بیا مور له ورنغې مور ته محتاجه وه بس مور ورته خیره وکړه بچې خدای دې اله مړ کړه چې د پلیتو ښځو مخونه ووینئ خدای دې رسوا که دا معنا چې مړ شي بس مور خیره خو لګېده دا جوریج په هغه خپل دغه کې بار عیسایان چې وو نو هغوی به ځان له په دغه کې دیرو په جونګړو کې ودونه به هم نه کول او د الله عبادت به یې کول دې لګیا دی په هغه خپله دغه کې عبادت کوي څو د جونګړه کې او خلکو کې مشهور و چې جوریج ډېر نیک سړی دی او ډېر پاک سړی دی یو خشته جینۍ وه هغې وی پاک څه ته وي اوس به یې دله ګنده کړم نه 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 هغه ډېر نیک دی په هغه که ته نخرې وکړې وسې مو کې خو هغه به ګناه نه کوي دې جینۍ ځان ډولې کړو ځان یې خشته کړو او نه یې غوره جوریج له او د هغه یې د ګناه مطالبه وکړه هغې زه خدای دې بېخ وباسه عبادت دې له کوم چې زه به ګناهونه کوم جینۍ په مخه کړه جینۍ لاړه یو شپونکي سره یې بدعملي وکړه او چې شپونکي سره یې بدعملي وکړه نو بچی ته پیدا شو خلکو وی جینۍ ته چې تا خو واده نه دی کړی دا بچی دی د کوم ځای نه پیدا دی وی دا هغه جونګړه کې چې کوم زبرګ دی هغه نه پیدا دی الزام یې پر دروغ یې ولګ زمونږ خلق هم عجیبه دی که نه
هغه چاته وی سپینه نه غوږ یوړه نو غوږ له لاس نوړو سپي پسې منډې والے لږ سوچ خو پکار تحقیق پکار دی د خبر وی دا هغه بزبر نه هغه جونګړه کې چې دی بس خلک راغلل خدا په جونګړه کې ته دې ته دی رہے زمونږ لونه خویندې بدل ته ګډ چیلې سرې نو ته به ورسره بدعملۍ کې او دا دلته دیره دی راچولې ده دا غوبلې پې جوړ کړه صاحب جونګړه یې وله روانه کړه او دې غریب یې او او وې ټکه او بېزتي وله وکړه او بیا په ګڼه ګوڼه کې خو چې چا څوک څوک خو پروا نه ساتي که بس یو پسې بل پسې بل تحقیق د خبرې پکار دی سوچ لږ پکار دی صاحب جونګړه وله روانه کړه سړی یې بېزته کړه جوری چغې وي چې زما خبره خو لګوه منې زما خبره خو نه ستا نه ورو جونګړه کې دې ګناه ته پروت دی او داسې به دې نورم ډېر ګناهونه کړي زموږ ډېرې خویندې لوڼې به دې پلیتې کړي او دا دې څوک اس خلقه یو خبر چا ویله که د خبره خو لګوه ورې چې خبره یې ورته وي ته څه وې وي تاسو ماشوم راولئ زه ترې تپوس کوم ماشوم به څنګه خبرې کوي وی راولئ چې ماشوم یې وله څنګه راوسته نو جوریج د هغه ماشوم نه تپوس وکړه بچې پلار دې څوک دی من ابوکا وی ابي فلان الراعي وی زما پلار هغه پلانکي شپونکی دی یو څو ماشومانو په ماشومانو کې خبرې کوي یو پکې دخه دی پلانکي شپونکی زما پلار دی او خلکو یې دام څوکله دا خو جنید ظالمې دروغ ویلی دي دا خو دا شپونکي نه ماشوم پیدا ځکه د ماشوم خبره خو بیا خلک مني که نه جوریج لرالل وی معافي غواړو اوس مونږ بدله دا عبادت خانه د سرو زرو نه جوړو مونږ معاف کا ورته وی د سرو زرو یې مه جوړوئ د خټو یې جوړه کې نو بس دی ورته مخامخا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حضور پاک لو کان جریج عالما لو کان عالما لعلم ان طاعت امه اولا من عبادت ربه وی که جریج عالم وی کنه علم ډېر ضروري شی دی عبادت سره علم ډېر ضروري شی دی که جریج عالم وی د ته پته وه چې د دې نفلي عبادت نه د مور خبر اورېدل بهتر دی د مور خبر اورېدل خو فرض دی واجب دی الله وایي زه نه ویم اذان له عبادت دی غټ عبادت دی لو کان عالما لعلم ان اجابت امه داسې لفظ دی اجابت امه اولا من عبادت ربه د مور خبره منل به د الله د دې نفلي عبادت نه بهتره دا غم به نه وي خو دا د مور خیره وه پې ولګېد د مور به خپل خیال ساتي د پلار به قدر کې احترام به کې خو دا به کوم بچې د مور او پلار قدر او احترام به کوي وایه که نه چې مور او پلار ورسره لږه خواري خو کړي که نه نیازبین یې ډېر نیل وې کړي محنت یې ورسره کړي دین یې ورته ښولي خدای ورته ښولي رسول یې ورته ښولي قرآن یې ورته ښولي جنت یې ورته ښولي دوزخ یې ورته ښولي د هغې واقعات یې ورته ویلي دا بچې به په دنیا کې هم ستا بچې هم دقه دی آخرت کې هم دقه بچې د بچې خو تربیت وکړې خدا به ورته خپل عقیده وښایه مدیدار سارې ځان سره جومات ته بوځه ماسپښین یې ځان نه مو جدا کوه بچې ګورې که دې جدا که بچې دې غرق که او موبایل وله ماله مهرباني وکړئ ماله دې بچو له موبایل دې ماشومانو له د خدای په خاطر ماله موبایل دا څه کوي دا ډاکټر دی که انجینیر دی او که سیکرټري دی په دا موبایل څه کوي دا دوه ولیشتې موبایل یو ماشوم له ولې اخلی ولې بلا رحم کوئ دوه ولیشتې موبایل مو له اغېستی دی کمپیوټر مو له اغېستی دی هلته ټوله نیټونه مو ته کولو کړي په ګندونو کې بچې سر دی قسم دی چې دا کوم بچو لم دا دوه ولیشتې موبایل یې اغېستی دي که دې نه لوپران جوړ نه شو راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې توکې ولې دې لوپران د خپلو بچو نه جوړوي ولې د پیغمبر په طریقه نه اچوي د شیطان په طریقه هم بچې چولې قرآن ورته وښایې مونځ ورته وښایې دین ورته وښایې او نن سبا خو الحمدلله په اردو کې د دین بلا کتابونه دي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کړي د ښځو دپاره کتابونه لیکلي د ماشومانو تربیت دپاره لیکلي مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله تعلیم الاسلام یا په لږو پیسو نه پیسې په دنیا لګوي د دې موبایل په ځای ولا بهشتي زیور والا د دې موبایل په ځای ولا تعلیم الاسلام والا د مولانا مفتی کفایت الله صاحب ټولې خبرې پکې ماسخوتن ورته کېنه بچې ته خو نه پوهېږې په سبق باندې او که پوهېږې نو ماسخوتن یې کېنو بچې دا تعلیم الاسلام لږ راواله یو دوه ټکي راته ووایه څه وایي اب وایي چې دې کې دا سوال دی کہ ہمارا خدا ایک ہے کتنے انبیاء ہیں اتنا اتنوں پیغمبران دی
आखिरी नबी का नाम किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नती कितने हैं? दुमरदी। दोज़खुन सुमरदी दुमरदी। मुझके सोना परस दी दो टिकट मास होता न और वकना दखले बंदा 3 मिनट और का वकन उर्दू दर्दी ते वता खा तुमने पैसे पर बचो लगावे पर मोबाइल नुमान दिन किताब बोला ना लोफर में जोड़े बचो दवरदा से रवान दे उस चिकम बचिर इस बरगान ओचे लस काला शल काला पस दे कम दा पुटीनी रालवी की कहना कसम पर खुदा का प्लार ते बे खुदा मजदूर न पस पक नजर नो कतल जुर्म माता चे सवाए बेरा हालात बल तरफ तरवान दे हालात खलक दा अमरीकी दा बरतानिया पर सोच के प्रायते ता पता शता लगू गोर कहना बरतानिया पर अमरीका के हर सेकंड के 100 मड़ी की सेकंड पैसा द मिनटों पैसा बनना और खुद कशे खलक कई और वले खुदकुशी कई अखलाकियात दल्ला से खदे च खावन नीख वख इलालम न बलू अदक का से गरीब हक दकनास कि लमा रोड जवानी ता तब बर्बाद अकला उस गुड़ाशम प्री ने खोदम पजे बांधे लू द मोर नजी ज़ेद प्लार नजी दक का से गरीबाना नस लू जान लग मजे कई बस वे लैनो पहान कान के पदी मुल्कुन के 11 दोस्तानों सर मजे कई अलकान जिनको सर लग यार पदी मजे कई और जो सुगटी पर शराबू ने इसकी और जो पैसा न रसी खुदकुशी तबाशु यूरोप गर्क शो तपोसो कहता बरबटतो तमक हो रही जहनी तौर मफलुज खाता न प्लार सोच पेजे न मोर सोच पेजे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च मुंग लकम दिन रा करे दे कसम पर खुदा कर दे ना बेहतरीन दिन पर दुनिया के ऊपर आखिरत के पैदेश ता दिन खाए बच्चों देखे इस्लाम कटा देखे दे बच्चों देव जन हुजूर पाक फरमाई कि कम बची दिस्ता और वो तौरा सेदल मुंज बताओ खाया लसो तौरा सेदल मुंज पिला परद न दे कुछ मुंज न कई वे वहा मुंज सरे बलत का रोजा बताओ खाया साहबों पर फकुल माशुमान बच्चों रोजी नहीं वाले हज लबे बोतल माशुमान आगा चलू न बे और तको खा अखलाक पर तरफ पैगंबर होता है कंजल चे दनस दने की माशुम चराशी मोरे प्लाट राशा का ना बच्ची खुदा से खुले खबर इस दकड़ी दी हाँ सिंगल दकड़ी बच्ची कंजल बताओ का ना माशुम स्तागा दासे कड़ी नदामा प्लारी रावाली पर मखे खुल की अमोर तो यो दल बता आया बच्ची सिंगा खुले खबर कई सिंगा ख्वान कई हम के सब पीला खख्त वाले सरता उनिसा दे मोर वाले सरता खख्त उनिसा दादी तो खोले पलीते ला इलाहा इल्लल्लाह वताओ खाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वताओ खाए दरूद शरीफ वताओ खाए मुंज वताओ खाए दिन वताओ खाए कंजल वता खाए अगर माशूम की अगर कंजल के मोर प्लार तम वाला खलक वाला दिन खाए अखलाक खाए देखिए बच्चों का रास्ता सुन गए अल्लाह जमून बच्ची सालेहान अल्लाह जमून बच्ची दीनदार की अल्लाह जमून बच्ची नेकान की खुदा जमून बच्ची दे लोफरो दे जुन्ना उस्ताद खुदा दे बदमलो ने उस्ताद खुदा दे जवारों ने उस्ताद खुदा दे नशो ने उस्ताद तमाशों ने उस्ताद ख्वाहिशातों ने उस्ताद अल्लाह बच्ची गुजार सालेहान के नबी अलैहि सलाम और सहाबा द पनक्श कदम रवान सहाबा द बच्चों पहचान दीनदार अलवे के खुदा जमून मशरानो बखे मोर प्लारमो बखे कि वफात बखबरत नसीब के अल्लाह के सुख मरीदान रूह से हाथों शिफा वाला वर्क चाहते सब परेशानी दी टेंशन ना अल्लाह गौल पर खुशारो बांधे बदल के कम दोस्तान जिल्लर अंदर तमांदल रागली अल्लाह पयो कदम वाला जर वर्क अल्लाह मुंग द बगजान द बगजुन न साथे हासिदीन द हसद न मुसाते शरियान द शर न मुसाते खुदा जमुन द शर न मखलूक साथ खुदा जमुन द शर न मखलूक साथ और मुंग हम द मखलूक द शर न साथ लेकिन अल्लाह मारिफत और दीन ईमान वाचे द हुजूर पाक मुबारक इश्क पके वाचे दखल जात मीना पके वाचे अया आलमीना कदा चायो बल सरवानी दुश्मनी तरफ गने परोगे वाला बदलेगी इला आलमीन को मुर्दगान व पाची मगफिरत नसीब आखिर वक्त में पखलीदा करीमा नसीब की जला इला इल्लल्लाह